د څه د پاسه 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د سراج تاریخي بڼ د داخلي تاسیساتو د رغونې چارې پیل شوې. د 4,248,814 افغانیو په ارزښت د سراج تاریخي بڼ د داخلي تاسیساتو د بیا رغونې چارې نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا د استازو د بیلابیلو ادارو د مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په لاسونو رسما پیل شوې. په دغه پروژه کې د پلو لارو او ویالو جوړول، د شنو ساحو زرغونه کول، د تنویر د سیستم جوړول، د میرمنو لپاره د تفریح ځانګړې احاطه او نور ضروري ملحقات شامل دي چې د لغمان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د ولایت لپاره د منظور شوې غیر مشروطې بودیجې په ملاتړ به چارې په یو کال کې دننه بشپړې شي. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د لغمان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال د خراغلاس ترڅنګ د پروژې په تخنیکی برخه هم رڼا واچوله او ورپسې د لغمان د ولایتي شورا منشي ګلزار څنګروال، د مرکز د مشرانو په استازی حاجی حفیظ الله، د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر او د ځوانانو روزنیز پارلمان استاد حنیف الله غمخور په وار سره په خپلو خبرو کې د لغمان د هر اړخیز پرمختګ په برخه کې د ولایت مقام هڅې او تلاشونه د پام او ستاینې وړ وګڼل او ترڅنګ په لغمان کې د کرنې د میکانیزه کولو، د کروندګرو او مالدارانو د اقتصادي کچې د لوړولو او د غراض د مالدارۍ په برخه کې د ځینو پرمختګونو د عملي کولو په اړه له ښاغلي خوشحال څخه وغوښتل څو په یادو برخو کې کوټلي ګامونه واخلي. ورپسې لغمان والي عبدالجبار نعیمي د دغه تاریخي بڼ د بیا رغونې د چارو د پیلېدو پر مهال ولس ته د مبارکۍ ورکولو ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل په ګران هیواد افغانستان کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې انسانان له منځه یوړل بلکې زموږ تاریخي شتمنۍ او فرهنګي میراثونه هم زیانمن او حتی له منځه یوړل چې دا یې یوه ښه بیلګه کیدی شي. ښاغلي نعیمي زیاته کړه د تاریخي عابدونو او شتمنیو ساتنه زموږ او ستاسې ګډه ملي وجیبه ده او باید چې د خپلې پیژندګلوۍ او د تاریخ د ژوندي ساتلو په خاطر دا ستر مسؤلیت په غاړه واخلو او په میړانه یې ساتنه او څارنه وکړو. د یادونې وړ ده چې د سراج تاریخي کلا د جوړونې چارې د امیر حبیب الله خان د حکم پر بنسټ په 1428 سپوږمیز کال کې پیل شوې چې د جوړونې له چارو څخه یې هم په خپله وخت نا وخت څارنه کوله او بالاخره په کال 1430 سپوږمیز کې د عصر پر ټولو سنگارونو ښکلي او سرته ورسېده چې د شاهي واکمنۍ تر ختمېدو راوروسته په داخلي اړو دوړو کې دغه کلا په بشپړه توګه ړنګه شوه چې اوس د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په هلو ځلو له 109 کلونو وروسته یو ځل بیا د رغونې چارې پیل شوې چې دا مهال یې په بېلابېلو برخو کارونه روان دي.